السلام علیکم دوستانو، د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته ښه راغلاست. طالبان وایي داعش په افغانستان کې حضور نه لري. سره له دې چې د داعش خراسان څانګې له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې په افغانستان کې د 4 خونړۍ بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. طالبانو د سې شنبې په ورځ د سپټمبر په 21مه ادعا وکړه چې داعش په افغانستان کې حضور نه لري. د طالبانو وایي ذبیح الله مجاهد د سې شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د داعش په اړه لکه څنګه چې مو مخکې تاسو ته وویل داعش په هغه شکل کې چې په عراق او سوریه کې دي دلته په افغانستان کې نشته. خو له دې سره یو شمیر خلک چې احتمالاً زموږ خپل افغانان دي د عایشې ذهنیت انتخاب کړی دی او خلک له دې ښکارندوی ملاتړ نه کوي. کابل کې د پاکستان سفیر وایي د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي محمد صادق خان سره یو ځای د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور له وزیر ملا خیرالله خیرخوا سره لیدلی دي. ښاغلي خان په یو ټویټر پیغام کې ویلي دي چې لیدنه د کلتوري برخې همکاري او اطلاعات او د خلکو ترمنځ د اړیکو پر موضوعاتو خبرې شوي دي. مولوي عبدالسلام حنفي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي سره لیدلی دي. په دې لیدنه کې د افغانستان اسلامي امارت او خلکو سره د ملګرو ملتونو د اقتصادي همکاریو پر دوام ټینګار شوی دی او د برولینز ډاډ ورکړی دی چې په ټول هیواد کې د روغتیا او په نشې توکو د رشد کسانو درملنې لپاره به خپلې همکارۍ جاري ساتي او له افغانستان سره به بشردوستانه همکاریو ته دوام ورکوي. د کندوز ولایت په هوایي ډګر کې په هوایي ځواک سمبال د افغانستان د اسلامي امارت پوځي قطعات ځای پر ځای شول. منصوري لشکر د کندوز په ښار کې پوځي مانورات ترسره کړه او له هغې وروسته د کندوز په هوایي ډګر کې ځای پر ځای شوه. منصوري لشکر د کندوز ښاریانو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکړ او ویې ویل چې هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د کندوز د اوسېدونکو ژوند له ګواښ سره مخ کړي. عمران خان وایي له ګاونډي هیوادونو سره په ګډه پریکړه کوو چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژنو که نه. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان له بي بي سي سره په یوه ځانګړې مرکه کې تایید کړه چې د افغانستان له 3 نورو ګاونډي هیوادونو سره لکه ایران، تاجکستان او ازبکستان سره به په شریکه د طالبانو حکومت د منلو یا نه منلو پریکړه کوي. دا لومړی ځل دی چې د پاکستان لومړی وزیر د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو په هکله د خپل هیواد دریځ څرګندوي. د نوموړي له څرګندونو دا هم معلومیږي چې دا په رسمیت پیژندنه به مشروعیت ته وي. بادغیس کې له بې ځایه شوي کورنیو سره د کډوالو نړیوال سازمان مرسته. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو نړیواله اداره یا IOM وایي د افغانستان په بادغیس ولایت کې د جګړو او طبیعي پیښو له امله له سلګونو بې ځایه شوي کورنیو سره مرسته کوي. دغه سازمان نن چهارشنبه د سپټمبر په 22مه ویلي دی چې په دغه ولایت کې د اړمنو کورنیو سره د مرستې رسولو لړۍ پیل کړې ده او ټاکل شوې ده چې 1200 کورنۍ ورڅخه برخمنې شي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان زیاته کړې ده چې په یاده مرسته کې غیر غذایي توکي او د بیړنۍ سرپناه برابرولو لپاره توکي شامل دي. دغه سازمان وایي چې دوی د جګړو او طبیعي پیښو له امله د بې ځایه شوي کورنیو په اړه څېړنو ته دوام ورکوي.